بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. نن به در سره د رباعي په اړه خبرې کوم. پښتو کې ورته څلوریزه وایو. رباعي ټکی د اربع یعنې د څلورو د هندسو نه راوتی دی، ځکه چې دې کې څلور مصري وي. رباعي اول چې په شروع کې وه نو دا زیاته موسیقۍ سره تړلې وه. د دې یوه نامه ترانه هم ده، دو بیتي هم نومېده ده، لکه پښتو کې چاربیته دې ته چاربیتي هم کله ویلی شوې ده. خدای خبر په کوم دلیل، ځکه دې کې خو دوه بیته وي. یوه نامه د دې کول هم وه، چونکې دا موسیقۍ سره تړلې ده. ځینې خلک وایي چې دا قوالي کومه ده، د دې اساس هم لکه دغه د کول په بنیاد د رباعي نه راپیل شوې ده. په فارسي او په اردو ژبه کې د رباعي خپل خاص بهر دی، بهر هزج، او د دغه بهر بیا 12 یو او 12 بل څلېرویشت اوزان دي. په دې څلېرویشتو اوزانو کې رباعي ممکنه ده چې سړی ووایي. دې نه علاوه بیا استادان وایي چې نه، دې نه علاوه په بل بهر کې چې نو هر څه چې وي هغه رباعي به نه وي. د دې تفصیل له به وروستو راشو. اول د پښتو د رباعي په اړه خبرې کوو. دا صنف اوس ډېر کم شوی دی. لکه پسرلی صاحب تقریبا 1000 شاوخوا رباعیانې لیکلي دي. دې نه وړاندې د خوشحال بابا پوره یو رباعیات خوشحال په نامه تقریبا 1.5 رباعیانې د هغه دي. د رباعیانو لکه چې څنګه په اردو او فارسي ژبه کې ډېر اوزان دي، داسې پښتو کې هم نور وزنونه هم شته، خو زیات مقبول او مشهور وزن یې لس څپیز دی. د لسو څپو یا د لسو سېلابو په وزن کې رباعي لیکل کېږي. د خوشحال بابا 1.5 شعرونو کې تقریبا 80% په سلو کې 80 یعنې 1200 شعرونه همدغه په لس څپیز وزن کې دي. او د پسرلي صاحب خو ټول شعرونه چې څونه یې رباعي دي، ټولې رباعیانې په لسو څپو یا لسو سېلابونو کې دي. رباعي ورته ځکه وایي چې څلور مصري لري. لکه د غزل د مطلع وړومبی 2 مصري چې کومې دي هغه هم قافیه وي او هم ردیف وي. ردیف هم پکې، ردیف خو ټول هر څه کې یو روان وي. هم قافیه وي. ردیف ضرور نه دی، داسې رباعیانې هم شته چې ردیف نه لري، صرف قافیې لري. وړومبی 2 مصري هم قافیه وي، بیا درېیمه مصري بغیر قافیې او ردیفه وي. خو دا هم کم شرط نه دی، داسې رباعیانې شته چې درېیمه مصري هم قافیې او ردیفه وي، خو عموما درېیمه انسکي لکه ردیف او قافیه نه، او څلورمه مصري بیا هماغه د وړومبی مطلب په قافیه کې وي او هماغه ردیف لري. دغه څلور مصري وي ځکه ورته رباعي وایي. دې کې ډېر ژور فلسفیانه، صوفیانه، عاشقانه مضامین بیان شوي دي. نن سبا ډېره کمه ده، غواړم دا ډېره شي. نن سبا هم خلک مینیملیزم طرف ته را روان دي. لکه لوی تحریرونه، لوی لیکنې اوس څوک وخت نه لري چې ولولي. هر څه راټولېږي، راغونډېږي. موږ سره د ټپې په شان دغه رباعي هم څلوریزه هم موږ لرو. یوه بله د څلورو مصرو عموما یو نظم وي، خلک کتا وایي ورته. کتا او رباعي کې فرق دغه د بهر دی، د وزن دی. لکه همدغه رباعي چې په دغه بهر یا دغه وزن کې نه وي نو دا بیا کتا ده، رباعي نه ده. وړومبی د رباعي شاعر چې کوم دی خلک په اختلاف لري، خو د فارسي ژبې یو شاعر چې رودکي نومیږي، خلک وایي وړومبی هغه د هغه وخت
یعقوب بن لیث صفار بادشاه د هغه یو وړوکی ماشوم زوی و. هغه خوشحاله و. یو ورځ د خولې نه هسې بس داسې منظوم څه کلمات ووتل. خلکو چې د عروضو په حساب د هغې تکتې وکړه نو دغه بحر حزج معلوم شو چې دا دی. هغې نه پس ته رودکي بیا دې ته څلېرویشت بېل بېل وزنونه مقرر کړل او خلک وایي چې هغه وخت نه دا روبایي را روانه ده. ځینې خلک بیا وایي چې نه دا عربانو پیل کړې وه، خو زیاتره خلک دا د فارسۍ خپل خاص صنف ګڼي. د پښتو یو روبایي ده، د باطل زړه کې خطر پیدا شو، تیری بگنیږي سحر پیدا شو، ضمیر مسکی شو، د انسانانو سترګې پیدا شوې، نظر پیدا شو. دا لس څپیز وزن دی. هره مصره مونږ په دوو ټوټو کې لولو، لکه 5 څپې نیمه مصره ولولو، بیا 5 څپې نیمه مصره لولو، منځ کې لږه سا اخلو. د باطن زړه کې خطر پیدا شو، تیری بگنیږي سحر پیدا شو، ضمیر مسکی شو، د انسانانو سترګې پیدا شوې، نظر پیدا شو. پښتو کې اسانه ده ځکه مې د پښتو نه پیل کا. د باطل زړه کې خطر پیدا شو، تیارې بگنیږي سحر پیدا شو، ضمیر مسکی شو، د انسانانو سترګې پیدا شوې، نظر پیدا شو. دغه د 5 دوه ټوټې را یوځای شوي دي، یوه مصره تر سازه شوې ده. 4 مصرې دي او 4 واړه چې راټولې کې دغسې لکه 40 څپې ترېنه سازېږي. هره مصره 10 څپې لري. پښتو کې اسانه ده، خو دغه درېیمه مصره چې کومه ده پښتو کې، دې کې شاعر اجازت لري چې که یوه څپه ترېنه کمه شي یا زیاته شي خیر دی. لکه درېیمه مصره کې دغه عیب نه دی. ښه په اردو په فارسۍ ژبه کې خو بیا هره مصره ته په بیل بیل وزن کې لیکلی شي. د بحر حزج مسمن کې دا راځي، تقریبا دا یوه یعنی 4 ارکان لري. نو یوه مصره په یو وزن کې ولیکه، بله په بل وزن کې ولیکه، بله په بل کې ولیکه، بله په بل کې ولیکه، بیخي ازادي. هره مصره په بیل بیل وزن کې ممکنه ده چې سړی ولیکي. د فارسی شاعر دی مولانا جامی، د هغه 6 رباعیانې دي. هغه 6 رباعیانو کې هره مصره په بیل بیل وزن کې ده، او 4 ځل چې 6 کې نو 40 راځي. په دې 6 رباعیانو کې هغه 40 واړه وزنه استعمال کړي دي، کارولي دي. که غواړئ چې پیدا یې کوي هغه به په انټرنیټ کې موجودې وي، په ګوګل یې کوي، ترلاسه به یې کوي. بحر حزج چې کوم دی دا د مفاعیلن په اساس سازیږي. که مسدس وي نو مفاعیلن مفاعیلن فعولن، او که مسمن وي نو مفاعیلن 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 فعولن. چونکې دا رباعي ده او دې کې 4 ارکان راځي، نو دا مسمن کې راځي. موږ دا باید مسمن کې استادان وایي چې ولیکل شي. مفاعیلن ماده ده او دا باقي 10 ارکان دې نه د دې مادې نه راخیستل کېږي. مفاعیلن، مفاعیل، مفعول، مفاعل، مفعول، فاعل، فعول، فعل، فا او فعل.
دا لس ارکان دي. دا د مفاعیل د قبیلې ټکي دي ټول. فعول په دې فهرست کې نه راځي. که فعول چا په رباعي کې استعمال کو هغه رباعي نه ده. لکه دې رکن باندې هغه د رباعي د وزن نه وزي بارته. د دې د وزن ټاکلو اصول چې کوم دي سخت دي، بې حده سخت دي. لوی لوی استادان پکې غلطېږي. لکه د غالب د یو رباعي باره کې خلک وایي چې دا غلطه ده. دکھ جھی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دل رک رک کر بند ہو گیا ہے غالب، واللہ کے شب کو نیند آتی ہی نہیں، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب. خلک وی د دې د دویمه مصره چې کوم ده کومه ده دل رک رک کر بند ہو گیا ہے غالب، وی دا د رباعي په وزن کې نه راځي. دې باندې بحث شوی دی بیا چې دغسې تکتي کړې ده چې په زور زور یې داسې څه ټکي یو خوا بل خوا په هغې باندې به لږه وروستو بیا خبره وکړو. اوس په دې نه راشو چې دا وزنونه لکه څنګه ترتیب کېږي، کم کم وزنونه دي او د هغې اصول څه دي. اصول یو شاعر چې د غالب دشمن ګڼلی کېږي، غالب شکن وی ورته، د هغه نامه ده یاس یګانا چنګیزي. یاس یګانا چنګیزي د هغه یو کتاب دی چراغ سخن. هغې کې وی چې سبب پای سبب و وتد پای وتد، لکه سبب نه پس به سبب راځي او وتد نه پس ته به وتد راځي. په اوتادو او په اسبابو ما در سره خبره نه ده کړې. ما درته شروع کې اول دویم لیکچر و، لکه چې ما درته ویلي و چې د عروضو کتاب تاسو د منځ نه شروع کړئ. د اوتادو اسبابو کې ځان مه کنفیوز کوئ. مګر اوس حاجت را پیښ شو نو اوس به پې خبره وکړو. لکه یو رکن دی فعولن. اوس فعو چې کوم دی دې کې وتد دی او لن دې کې سبب دی. چې کوم لکه دوه حروف دي، لکه فعلن دا اسباب دي، لکه فا، لکه لن، لکه مس، لکه تف. دا چې کوم دي دا دوه حروف دي، دا اسباب دي، دا دې ته سبب وایو. او اوتاد چې کوم دي وتدونه لکه فعو الن چې هغې کې یو او دوه راځي، دې ته وتد مجموع وایو. فعو یا الن دغه اوتاد دي. نو یاس یګانه چنګیزي وی چې سبب راشي نو سبب نه پس ته به هم سبب راځي، او که وتد راشي نو وتد نه پس ته به هم وتد راځي. د رباعي په وزن کې چې کم دی د سبب نه پس ته سبب او د وتد نه پس ته وتد. په دې حساب به د دې اوزان ټاکل کېږي. اوس د دې اوزانو لږ تفصیل در سره شریکوم. بحر حزج دوه بنیادی اوزان لري. یو دی مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل، او بل دی مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل. دغه څلېرویشت اوزان په دې دوو اوزانو کې بیا تقسیم شوي دي. چې کوم یو دا مفعول والا دی که نه، مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل، د دې
د دې 12 اوزانو شجره ده، دغه شجرې ته شجره اخرب وایي. او چې کومه مفعول مفاعیل فعل دی، د دې بیا ځان له بیله شجره ده، دې ته شجره اخرم وایي. نو شجره اخرب کې خیر دی لکه دې نامو باندې تنګېږئ ما دی نامې دي. نو شجره اخرب کې 12 اوزان دي، د دې 12 اوزانو در سره تفصیل شریکوم. مفعول مفاعیل مفعول فعل، مفعول مفاعیل مفعول فعل، دا یو وزن دی. بل دی مفعول مفاعیل مفعول فا، مفعول مفاعیل مفعول فا، دا دویم وزن دی. دریم دی مفعول مفاعیل مفعول فعل، مفعول مفاعیل مفعول فعل. او څلورم دی مفعول مفاعیل مفعول فعول. دغه شانته مفعول مفاعیل مفاعیل فعل دی پنځم دی. مفعول مفاعیل مفاعیل فعل. شپږم دی مفعول مفاعیل مفاعیل فا. اووم دی مفعول مفاعیل مفاعیل فعل. او اتم دی مفعول مفاعیل مفاعیل فعول. نهم یې بیا دی مفعول مفاعل مفاعیل فعل، مفعول مفاعل مفاعیل فعل. لسم دی مفعول مفاعل مفاعیل فا. یولسم دی مفعول مفاعل مفاعیل فعل. او د شجره اخرب آخري یو 12 وزن دی مفعول مفاعل مفاعیل فعول، مفعول مفاعل مفاعیل فعول. دغه راز اوس راځو شجره اخرم ته. شجره اخرم کې ړومبی وزن مفعول 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 فعل. دویم دی مفعول 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 فا. دریم دی مفعول 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 فعل. څلورم دی مفعول 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 فعول. پنځم دی مفعول مفعول مفاعیل فعل. بیا دی مفعول مفعول مفاعیل فا. اوم دی مفعول مفعول مفاعیل فعل. اتم مفعول مفعول مفاعیل فعول. نهم دی مفعول فاعل مفاعیل فعل. بل دی مفعول فاعل مفاعیل فا. یولسم دی مفعول فاعل مفاعیل فعل. او آخری دی مفعول فاعل مفاعیل فعول. ځینې ځایونو کې ما لوستي دي چې یو چا د دې 54 اوزان هم ټاکلي دي. اوس د رباعي دپاره لکه ځینې استادان دا هم وایي چې رباعي دی یا صرف په شجره اخرم کې جوړه شي یا دی صرف په شجره اخرب کې جوړه شي. چې دغه 12 اوزانو کې رباعي روانه کې نو دغه 12 د دې بل ګروپ د ارکانو د اوزانو نه پکې وزن مه راخله. خو ځینې خلک وایي چې نه، بلکې ډېر شمار خلک وایي چې نه، دا هېڅ قید نشته. لکه رباعي کې وخت سره سره باید چې تبدیلي راشي. خو کوم اصول چې استادانو ټاکلي دي هغه بس اصول دي، نو خلک د هغې نه یو خوا بل خوا نشي تللی. غالب داسې کم کوز شاعر نه و، هغه نه د وزن او د بحر غلطي سوال نه پیدا کېږي چې ته نه وشي. هغه که د بحر مات کړی دی نو دی د کس ته مات کړی دی. زما زړه داسې وایي. داسې نور شاعران هم شته چې خلک وایي چې هغه د دې په دې شعر کې د بحر نه وتی دی په دې رباعي کې.
خو هغه داسې استادان شاعران دي چې هغوی د بهر غلطي سوال نه پیدا کېږي چې وکړي، هغوی قصدن وتې دي او قصدن ځکه وتې دي چې هغوی غواړي دغه دې کې د سړي ساه ډوبېږي بیا دغه جوړښت مات کړي. خو یوه خبره ده د شاعرۍ که د غزل دی که د نظم اقسام دي که آزاد نظم دی که آزاد خو خیر نه که پابند نظم دی که دغه مسدس دی که مخمس دی که ترکیبي بند دی که ترجیحي بند دی که مرثیه ده که هر څه دي دغه عمر اوزان بل یو صنف هم نه لري چې څونه ژانرونه دي څونه د نظم مونږ سره قسمونه دي هغې کې دونه وسعت دونه زیات اوزان دونه زیات ازادي دونه بل هېڅ کې هم نشته چې څونه په رباعي کې ده. لکه غزل کې سوال نه پیدا کېږي چې یوه مصره دې ته یو وزن کې ولیکي او بله دې بل وزن کې ولیکي، غزل پې ماتېږي. خو رباعي کې دا هېڅ عیب نه دی او د هغې وجه دا ده چې په موسیقۍ کې بې شماره سرونه دي راګونه دي او دا د هغې په حساب جوړ شوی ساخت دی. لکه ما خو درته اول وویل چې د دې آغاز د موسیقۍ نه شوی دی، لکه کول او قوالي دغه خبره مې درته وکړه. نو موسیقۍ سره ډېره تړلې ده رباعي، ځکه د موسیقۍ د خپل ناپتول د هغې د زیر او بم او د هغې د سور او د تال او د دې شی نو د وسعت مطابق دی هم وسعت موندی دی او دا یو ډېر بهترین او ښکلی صنف دی او په ورکېدو دی. نن سبا پکې ډېر کم خلک کار کوي. هیله ده دې خبرو نه به ستاسو زړه راپورته شوی چې کوم شاعران ملګري دا خبرې اوري او رباعي طرف ته به لږه توجه کوي. کوم نوي چې زده کوونکي دي باید هغوی هم دغه شیان له لاسه ورنه کړي. تر بله ویډیو پورې م په لوی الله سپارم. د الله په امان.